بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو زه بیا کمپلیکس ایجوکیشنل چینل ته ښه راغلاست. هیله لرم چې ټول به روغ اوسیږئ. بیا هم دوستانو د یو نوي ویډیو سره تاسو خدمت کې حاضرېږم. غواړم چې تاسو ته یو داسې ټرانسلیټر یا ژباړونکی در په ګوته کړم چې هغه په واسطه موږ تاسو کولی شو ډېر په اسانۍ سره خپل ټایپ شوی متن که هغه په واتساپ کې وي، که هغه په مسنجر کې وي، که هغه په هر ځای کې موږ تاسو کولی شو هغه څنګه کوو وژباړو، یوې ژبې نه بلې ژبې ته څنګه کوو وژباړو. نو راځم د همدې سافټویر دا تاسو څنګه کومه در په ګوته کوم. مخکې له دې نه چې لاړ شم، که چیرې مو زموږ چینل نه وي در سره سبسکرایب کړی دوستانو ویډیو ګورئ، نو زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. سبسکرایب باندې به تاسو ته دومره څه نه کېږي، خو زموږ چینل ښه پرمختګ ورسره کولی شي. نو هیله لرم سبسکرایب در سره وکړئ او د بیل آیکن در سره کېکاږئ، هسې مه تېرېږئ. نو راځم همدغه ټرانسلیټر درته ښیم. دا ټرانسلیټر نوم د دوستانو د های ټرانسلیټ په نامه سره ده. د های ټرانسلیټ په نامه سره تاسې به ګوګل پلی سټور ته به راشئ. پلی سټور کې به دلته ورته سرچ کړئ های ټرانسلیټر. های ټرانسلیټر په نامه سره های ټرانسلیټ دا ورته کلیک کړئ. دا به تاسو دوستانو، زه انټرنیټ نه لرم، انټرنیټ مې غیر فعالو، بخښئ. نو کولی شئ های ټرانسلیټ ورته ولیکئ یا سرچ به ورته ووهئ. دا تاسو څنګه کوي اتومات راړوي. ما سره انسټال ده، ما نه اپډیټ غواړي، نو زه نه اپډیټ کوم. تاسو کولی شئ له دې څخه څه رقم استفاده وکړئ. اوس راځم درته ښیم. را به شئ ټرانسلیټر ته خپله های ټرانسلیټ باندې به کلیک وکړئ. دا به څنګه شي، تاسو لنچ شي، یعنې را خلاص به شي. زه غواړم دلته مثلا انګلیش نه څنګه شي، کومې ژبه ته شي، دری یا پښتو ته. دلته زه ورته بره سرچ بار کې به کلیک وکړئ، پښتو به ورته ولیکئ، ورته ټایپ کړئ، اتومات څنګه کوي تاسو هماغه ژبه راړوي. نو اوس راځم دوستانو، زه ورځم خپل واتساپ ته او یا هم مسنجر ته، هر ځای کې هر شي کې چې تاسو کار کوئ. فرض وکړئ زه واتساپ ته راځم. واتساپ کې کله چې دلته تاسو راشئ دوستانو، فرض وکړئ زه مې دغه ملګري ته څنګه کومه، دا فرض وکړئ دا خارجی یو نفر ده، زه د سره په انګلیش کې چټینګ کوم. زه غواړم چې دته مثلا په پښتو باندې ولیکم، زه احمد یم. نو دغه څنګه زه ټرانسلیټ کوم چې اتومات همدغه هلته ټرانسلیټ شي، واوړي متن په انګلیش ته واوړي. راځم د همدې دپاره موږ تاسو کله چې هغه راخلاص کړئ، اتومات تاسو ته څنګه کېږي، دغه اپشن ګورئ، دلته د های ټرانسلیټ راځي. تاسو د پاور کی باندې به کلیک وکړئ. دا به څنګه شي، دلته یو اپشن را ظاهر شو، ګوره همدغه اپشن به راکش کړئ، په ګوته به یې ونیسئ، راکش به یې کړئ، د همدې متن په سر یې ودروئ. دا به څنګه کړي، تاسو ته چینج کړي. ساري دلته موږ تاسو یو انتخاب موږ تاسو غلط کړی و، په همدې باندې به یو کلیک وکړئ. بیا به راشي ګوره دا هوم بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته به راشي، تاسو به اوس ورته انتخاب کړئ چې پښتو نه انګلیش ته. موږ انګلیش نه پښتو ورته انتخاب کړی و. نو اوس به دلته اول به دلته کلیک وکړئ. دلته به څنګه ورته دا به پښتو ته وړوئ، پښتو، او دا بل طرف ته به څنګه وکړئ، انګلیش به انتخاب کړئ. سوري، انګلیش به څنګه انتخاب کړئ. اوس راشئ بک لاړ شئ بیرته. اوس همه راکش کړئ، همدغه اپشن په متن باندې پرېږدئ. ایم احمد، ګوره په اسانۍ سره کولی شو موږ تاسې همدلته ځای په ځای څنګه کو، دا ټرانسلیټ کو. که چیرې تاسې غواړئ هرې ژبې ته یې واړوئ، کولی شئ د هرې ژبې ته تاسې ټرانسلیټ کولی شئ. له پښتو نه فارسي ته، فارسي نه پښتو ته، له انګلیش نه دري ته، انګلیش نه اسپانوي ژبې ته، هره ژبې ته چې تاسې وغواړئ څنګه کولی چینج کولی شئ. نو دا هغه سافټویر چې موږ تاسو معرفي کړی. کې یو څو نور اپشن هم دي دوستانو، ویډیو طولاني نشي، دغه اپشن یې زه کویکلی در سره کاروم. کله د سافټویر را خلاص کړئ، دلته یو څو اپشن نورې هم لري چې دغه په واسطه موږ تاسو کولی شو خپل متن څنګه کو چینج کو یا ټرانسلیټ کو. د اولنی اپشن باندې ګوره د لاندې درې څو اپشن دي. دا لاندنی اپشن باندې دلته موږ تاسو دې ځای کې لیکل، متن ورته لیکلی شو، لاندې راته څنګه کوي اړوي. مثلا زه ورته لیکم ایم علي، انټر د ګوره دا په اسپانوي ژبه ده، زه انګلیش ورته انتخابوم. انګلیش، سوري، USA
انګلیش لاندې انتخاب ده، نو انګلیش نه انګلیش ته نه کېږي. زه یو دلته دا اړوم ورته، مثلا عربیک ته اړوم، دلته بره اوس ورته سرچ کوم، څنګه کوم ورته اوس ورته وایم چې انګلیش، ګورو انګلیش راړوي موږ ته. نو په دې به تاسې کلیک وکړئ. ګورئ آیم علي، انا علي، هر ژبې ته چې وغواړئ تاسې دلته هم اړولی شي دا متن. دا متن دې ځي نه، ګوره دا کاپي علامه ده، دې باندې کلیک وکړئ، کاپي کي کلیپ بورډ ته ځي. بل اپشن دلته لرو چې هغه دغه په واسطه د کمرې په واسطه موږ تاسې کولی شو خپل متن ترانسلیټ کړو. فرض وکړئ که چېرته یو انګلیش متن وي چې تاسې ولرئ، یا کولی شئ د کتاب نه، کتاب کې مثلا انګلیش متن ولرئ، هغه غواړئ چې ترانسلیټ یې کړئ، یا څه رقم یې ترانسلیټ کړئ، د همدې اپشن په واسطه یې ترانسلیټ کولی شئ. راځم دا د کمرې په واسطه دا کار کوي. نو راځم لږ څه تیاره هم ده، زه غواړم چې د همدې په واسطه څنګه وکړو ترانسلیټ. په دې علامه باندې ورته کلیک وکړئ، یا عکس به ترې واخلئ. دا اوس څنګه کوي دوستانو، دغه متن شناسایي کوي یا ډیټیکټ کوي. ګورئ هغه متن چې واخیست هغه یې څنګه کوي، ځان سره ډیټیکټ کوي. نو موږ تاسې ورته کولی شو ترانسلیټ باندې به کلیک وکړئ، ښه انګلیش دلته به ورته انتخاب کړئ، کومې ژبې ته یې درته واړوي. اوس خو مثلا دا کومې ژبې انتخاب وه، انګلیش نه انګلیش انتخاب، اوکې به ورته ووهئ. ګورئ دا اتومات تاسې څنګه کوي، همدلته جای په جای څنګه کوي، ترانسلیټ کوي. ګوره دا البته صوت نشته وسلبي عربي ما ورته انتخاب کړئ. نو کولی شئ فارسي ته هم تاسې څنګه کوي، ترانسلیټ کوي. د بله خوبي دوستانو، بل په خوا کې سره بل اپشن، دا منځنی اپشن چې دا هماغه اپشن ده چې موږ تاسې د عمومي دلته د دې اپشن چې دغه بدلولی شو، ژبې بدلولی شو. دلته یو څه اپشن دي، دا مهم ساینونه یا هم یا رستورانټونو کې کومه کلمې یا دغه چې کارول کېږي هماغه یې الریډي لیکل کېږي. لکه میډیکل کې، هسپتال کې دا شی کارول کېږي، I feel sick, this is an emergency. دا څنګه درته تاسې څنګه کوي ترانسلیټ، یا تاسې څنګه کوي کولی شئ دې ځینې کاپي کړئ، ترانسلیټ یې کړئ دلته، او یا هم همدغه څنګه کوي تاسې دلته د دې ساوند واورئ، د دې دغه خپل څه رقم بیانېږي دغه شی دغه یې واورئ. راځم نو بل اپشن دلته موږ تاسې د سیټینګ لرو، سیټینګ کې موږ تاسې ګوتې نه وهو. نو بل کله چې دا ځای نه ووځئ، کلوز یې کړئ دوستانو، دا اپشن ګوره دې ځای کې شته ده، دا انتقالولی هم شئ. دا ګورئ دې باندې به تاسې یو کلیک وکړئ، دلته 4-5 اپشن یې درته راځي. هم دا ګلوبل ترانسلیشن ده. ګلوبل ترانسلیشن باندې کله چې تاسې کلیک وکړئ، په سکرین کې هر څه چې درته را اوپن شوي وي هماغه درته څنګه کوي، ترانسلیټ کوي. فرض وکړه زه راځم دلته مثلا ګوره دا اپشنونه ما راخلاص کړي دي، دلته زه ورته ګلوبل ترانسلیشن راته وکړه، ګلوبل ترانسلیشن باندې به کلیک وکړئ. په سکرین باندې چې تاسې څه ولرئ، ګورئ دا ټول څنګه کوي، درته ترانسلیټ کوي. غږ ګوره دا په پښتو ته اړولي، هلته موږ تاسې ژبه کومه ژبه پښتو ته اړولې ده، کوم ځای کې موږ دا هوم کې چې چینجز دا ګوره انګلیش نه پښتو ته ده. د دې کار اصلا په دغه ځای کې ده، د دغه چینجز چې کله راولو پکې، هغه نور چینجز چې ژبو کې راولو هغه په همغه ځای کې کار کوي، خو دا په دې ځای کې کار کوي. بل دلته بل اپشن هم لري، موږ تاسې کولی شو دغه همدغه علامه کله کله دا مزاحمت کوي، دغه ځای کې بیا زه کلیک نشم کولی. ګوره دا سافټویر بیا زه صحیح نشم راخلاصولی، نو یا دغه ځای کې زه لیکل نشم کولی، دا متن دا شی مزاحمت کوي. دلته موږ تاسې دا اپشن راځم، دا پوینټر یې راوړم، کش کولی هم شي، دا ډراګ اینډ ډراپ کولی شي. په دې باندې به کلیک وکړئ، دلته موو باندې به کلیک وکړئ. اوس دا د موو حالت کې شو، زه یې راوړم مثلا دې ځای ته، بیا به کلیک ورباندې وکړئ، بیا یې موو کولی شي، او یا هم له دې ځای نه څنګه کوي، کلوز کوي. چې کله یې کلوز کوي، دلته ګورئ بره د دغه لري، تیار اپشن لري، په همدې پاور باندې بیرته کلیک وکړئ، څنګه شي تاسو ته بیرته را ظاهریږي. نو هیله لرم ویډیو لږ طولاني شوله دوستانو، خو ولې معلومات مهمو، چاره نه وه راسره ما کمپلیټ معلومات درته درکړمه. بیا هم که په هر ځای کې ستونزه ولرئ کولی شئ موږ ته کومنټ کړئ. که ویډیو مو خوښه شوي دوستانو سبسکرایب او بیل آیکن ضرور سره کېکاږئ. ښه وخت، ښې چارې، د خدای